میکسویل السلام علیکم او ټاپ تا د پاره د خیرت سکواډ اعلانومه نو ګران دوستانو د میکسول خلاف میچ را روان دی او د میکسول خړنګن په خلاف مې سکواډ برابروم او تاسو باندې چې دا څنګه سکواډ دی نو د خیر سره پټو بټر کې رحمان الله ګوربز ابراهیم زادران او نجیب زادران و د خیر سره نجیب زادران په دې خاطر چې دا زما ارمان دی چې نجیب زادران له مخکې راوځي د ګلبدین په ځای به ته راوځي او په میډل اډر کې محمد نبی عظمت الله عمرزی کریم جنت ګلبدین نایب او په لو اډر کې ورپسې راشد خان نور احمد نوین الحق او شینوګي یعنی فضل الرحمن نشته بدل الرحمن نه فضل الحق فاروقي د خیر سره وبوزي تاسو په څه خیال دی داسې خوندور سکاډ تاسو ورته ګورئ مزیدار د الله په فضل د خو استرالیا ده که تاسو کوړی دی انډیا په خلاف ته قصویلو به ولو کنه نو ان شاء الله تعالی میچ ګټم به دې تر دوستانو چې نجیب څنګه مخکې وباسي دا خو فورم دی ګوره په نجیب چې د ایس اوټ فورم نه دی ها هغه په دې خاطر چې دی کنه ته چې په اصلي بالو باندې سل ورځ پاتې ته به خامخا شاټ وهې ریسک بخلي او چې ریسک اخلي نو خامخا به ته یو ټیک یا به کشي یا به شپږیزه وهې هغه تېر میچ کې په سول بالو باندې تر 19 کې مزیدار شپږیزې واري خو یو بار خو شپږیزه کېږم نه کنه په دې خاطر نجیب ماشاءالله ښه پلیر دی نو یو ځلې دې ورته چانس ورکړي د الله په فضل سره به ښه لوبه به کوي تاسو پکې څه وایي تاسو خپل رای ورکړئ په دې کمنټ کې او زه به لاړ شم د خیره سره لږ به اوده شمه او راپاپاڅپور به مې د پاره د خیر سره راپاڅېږم او ټول ته سلامونه کوم السلام علیکم پخ ټاکم